اسرائیل د دنیا یو اهم ملک دی او په ډیرو حوالو سره د دنیا یو ځانګړی اهمیت لري، یو ځانګړی حیثیت لري. لومړی خبره دا ده چې دا ملک کله جوړ شوی دی؟ جوړ شوی دی په 1948 کې، 1948 کې. او د دې ملک د جوړېدو شاته چې کومه ستوري ده نو یهودیان څوک دي؟ یهودیانو اوریجن له کوم ځای نه دی او بیا دا د اسرائیل تر قیامت قیامه پورې په دې باندې زموږ په چینل باندې پښتو ژبه کې یو ویډیو شته، هغه تاسو کتلی شئ. ګورئ لنډ به دا ووایو چې لومړي جنګ عظیم کې د اسرائیل د قیام دپاره بالفر ډیکلریشن په ترو باندې برطانیې یهودیانو سره وعده وکړه او په دویم جنګ عظیم نه پسې دغه اسرائیل جوړ کړو. نو اسرائیل د فلسطین په پاکه ځمکه باندې جوړ کړو او لکه مطلب دا دی چې د بار نه خلک راغلل او په یو پردی ځمکه باندې قبضه وکړه او هلته کې دا ملک جوړ کړو. نو اسرائیل لومړی خو دا خبره ده چې دا په ټوله دنیا کې د یهودیانو یو واحد ملک دی. دویمه دا خبره ده چې د دې ملک سرکاري ژبه چې دا هغه عبراني ده. عبرو چې ورته وایي دا یو پخوانی او زړه ژبه ده، دا هغه ژبه ده چې تورات په کومه ژبه کې نازل شوی دی. د دې ملک رقبه او آبادي چې تاسو خبر شئ چې دا دومره زیات اهمیت والا ملک د دې رقبه او آبادي څومره ده؟ ډېره زیاته لګه ده. لکه ګورئ د دې رقبه چې دا هغه صرف او صرف 20,000 مربع کیلومتر ده او 20,000 مربع کیلومتر څومره وي؟ تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې پاکستان کې ضلع ده تر پار کړ نه د هغې چې کومه رقبه ده هغه تقریبا 19,000 مربع کیلومتر ده. دغه شان بهاولپور ضلع چې ده په پنجاب کې نه 27,000 مربع کیلومتر ده. په بلوچستان کې چغی ضلع چې ده هغه 44,000 ده. نو اوس د دې نه موږ دا اندازه ولګوو چې په پاکستان کې ضلعې هم داسې شته چې د هغې رقبه د اسرائیل د ملک نه سیوا ده او آبادي د دې چې کومه ده 97 لاک ده. چې د دې آبادي 97 لاک یعنې د 1 کروڑ هم کمه ده. نو تاسو خپله اندازه ولګوئ چې په پاکستان کې د 2017 د مردمشمارۍ مطابق د کراچۍ آبادي د 1.5 کروڑ نه سیوا وه او دغه شان د لاهور آبادي د 1 کروڑ نه سیوا وه. نو په پاکستان کې 2 ښاره چې دي نو د هغې آبادي د اسرائیل د ټول ملک نه سیوا ده. خو بل طرف دا جی ډي پي چې کومه ده نه دی د پاکستان نه هم سیوا ده او د پاکستان جی ډي پي چې ده نه هغه سره 300 یا 350 ارب ډالر ده او د دې ځای نه داسې 539 ارب ډالر ده. اوس د اسرائیل په جوړولو کې چې د اسرائیل جوړېدو برطانیه، امریکا او مغربي طاقتونه د دې شاته او دې مغربي طاقتونو همیشه لپاره اسرائیل په انټرنیشنل ریلیشنز کې سپورټ کړی دی، انټرنیشنل پالیټکس کې ولې سپورټ کړی دی، ولې جوړ کړی دی؟ دې کې د مغرب فایدې دا وي چې دیو چې کوم دي یهودي نه دا په مغرب کې خواره وو نو ویلی شي چې دا د یو موقع وکړله چې دا د یهودیان راجمع کړي او دلته په مشرق وسطا کې راغونډ یو ملک ولې جوړ کړي. نه مغرب باندې بېغمه شي چې په مغرب کې چې کومه آبادي ده نه هغه عیسایي ده. دا د مشرق وسطا واحد ملک دی چې دلته جمهوریت دی. مشرق وسطا کې چې نور کوم ملکونه دي، سعودي عرب او متحده عرب امارات، قطر، بحرین، کویت او عمان، نه هغه ټول بادشاهتونه دي. نو بیا د اسرائیل د قیام نه پس په 1948 کې ریالیز څنګه اسرائیل جوړ شو دا بیا په 1956 کې بیا د هغې نه پس 1908 کې بیا په 1983 کې څلور د عرب او اسرائیل جنګونه شوي دي چې ما په تفصیل خبره په یو 13 ویډیو کې د یهودیانو باره کې چې کوم ده هغې کې خبره کړې وم ده. نو دغه څلور وړه جنګونو کې او بیا خصوصا د 1908 د راجم چې کوم دی چې 6 ډے وار ورته وایي چې شپږ ورځې شوی په دې کې اسرائیل ډېرې غټې فتحې او ګټې ترلاسه کړې دي. نو په څلور وړه جنګونو کې اکثره داسې شوي دي چې عربو ډیفیټ شوي دي، شکست یې خوړلی دی. دا د مشرق وسطا واحد ملک دی چې دې سره نیوکلیر بم دی، اټم بم دی ورسره او دا یو داسې ملک دی چې دلته فوجي تربیت که زنانه دي او که نارینه دي د هغې لپاره دا لازم دی. 40 میاشتې او د زنانو لپاره او 2.5 کاله یا د دې نه لږ سیوا د نارینهو لپاره د فوجي ټریننګ دا لازم دی. ملک په لبنان باندې په 1902 کې بیا په 2006 کې په لبنان باندې کړي دي. دې ملک په عراق باندې حمله وکړه او د عراق نیوکلیر پاور پلانټ چې کوم یا نیوکلیر پلانټ هغې ولا په نیمه ګنټه کې ډبله تباه کړو. دغه شان دې ملک یو ډېرې ته په مصر باندې حمله وکړه او په 1 ګنټه یا 2 ګنټې کې د مصر فضاییه چې وه ایرفورس هغه یې د نیمې نه سیوا تباه کړی. نو د دغې د وجې نه د دوی دومره چې کوم دی په دې خوا کې په ګاونډي یا په عرب ملکونو باندې هغه پریشر راغی چې عرب ملکونو څه وخت پس دا د ذهن نه وباسله چې موږ اسرائیل سره مقابله وکړو او دا اوس چې په مشرق وسطا کې کوم ډیولپمنټس دي چې د عربو او د اسرائیل په منځ کې کومه دوستي ده، دوبۍ ته چې کوم دی د اسرائیل وزیر اعظم ځي او نور ملکونو هغه تسلیم کو
او هغه دوستي کوم جوړه شو دا د دې وجه نه چې عربو ته پته ولګېدل بس نکېږي دی سره اسرائیل ته کوم دا فائدہ لري چې اسرائیل په انټرنیشنل سپیس باندې هغه د اوسنو دوستانو ملاويږي دا ولې غټه اکانومي ده ځکه چې د تعلیم فوکس کړی دی د دنیا بهترین یونیورسيټو کې د اسرائیل یونیورسيټي شامل دي او د اسرائیل تعلیمي نظام هم یو ښه نظام دی هغه داسې خلک چې کوم د اسرائیل د ورکۍ چې هغه رسو ساينسدانان هم شي او د ساينس په شوبه کې درکې وکړي د دې تاسو اندازه وکړئ چې دا خو د مشرق وسطا ملي لیز کنه او دا صحرا وا دی اسرائیل د صحرا داسې آباد کړه چې اوسو یعنی په یو کال کې په 2020 یا 2021 کې اسرائیل وی د 19 ارب ډالر پورې بهر ایکسپورټ کړی دا یو پوخ کمټمنټ والا یو پخې ارادي والا عزم والا او بیا هغه باندې عمل کوونکي خلک دي د داسې کارونو مقابله نه کیږي بلکې داسې کارونه په دنیا باندې راج کوي او ځکه چې ویل شي چې په دنیا باندې راج کړي امریکای لاس کوي خو په اصل کې په امریکا کې هم داسې خلک دي چې هغه یهودیانی جوزي اسرائیل ولې او هغه امریکا چلي نو انډایرکټ دا دنیا چې دا نظام باندې پلاس کړه بل ویډیو کې به بلې موضوع سره راځو ډیر مننه